له کجکي بند څخه کندهار ته د راغلي برېښنا زیاته پارچاوي، د برېښنا د بیلونو زیاتوالی، د ډیزلي او لمریزې برېښنا په اړه د معلوماتو نه ورکړي د کندهار اوسیدونکي د دې ولایت د برېښنا ریاست مسؤلینو ته په غوسه کړي دي. هغوی د چهارشنبې په ورځ د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي په یو بېساري ګام کې د دې ولایت پریس کلب ته ورغوښتی و او د رسنیو په مخ کې ورباندې د برېښنایي ستونزو د نه هواري له امله نیوکې وکړې. د کندهار اوسیدونکو وویل چې نور د کندهار د برېښنا اوسنی وضعیت ورته د منلو نه دی او که د سمون لپاره سوي وعدې پوره نسي په سوله ییزو لاریونونو به لاس پورې کړي. کله ووایي چې پټاو سوي دي، لینچ کېدلی دي، او کله ووایي چې تخنیکي ستونزه راغلې ده په برق کې یا په سیسټم کې یا په اصلاح په دغه کې. دا د 18 کاله کېږي دا پوښتنې تکراري دي او موږ یې بار بار کوو. موږ غواړو چې اساسي د دې مشکل حل پیدا سي. دغه د ریاست برق چې دی دا شخصي دی، موږ تاسو ته بیل درکوو. برق ولې په دې 2 دقیقې بیرته راځي یا 5 ثانیې وروسته بیرته راځي. دغه مشکل دپاره باید موږ ته ځواب ویل کړي چې دا ولې ما څه کابل کې تللی یم، نیمروز ته تللی یم، پاکستان ته تللی یم، هند ته تللی یم، اما دا مشکل نشته دی دلته. کجکي برېښنا چې ده اوس خواهی څه ناڅه راځي کندهار ښار ته، دا موږ تاسو د ترکیې کمپنۍ څخه اخلو. دا برېښنا ولې تر اوسه پورې د ډیزلي برېښنا په بیه باندې پر موږ باندې خرڅېږي؟ دغه اوسنۍ برېښنا. د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي بیا د کندهار د برېښنا دوامداره ستونزه له نامنویو او ځینو طبیعي پیښو سره کوي، خو وایي چې راتلونکو څو میاشتو کې به د کندهار د برېښنا په جریان کې محسوسېدونکی بدلون راسي. دا 3 پلانټ باید سره یو ځای شي. د دې سامانونه به نو اختر خو راغی شاید په نوې هفته کې ورسېږي. په دغه بیا زموږ وضعیت یو څه سمیږي. هلته د اوبو ارتفاع کمیږي، دا نور پلانټونه پر چلېږي. په دغه بېرته وضعیت سمیږي. او یوه خبره بله ده، دوی هفتې بعد خپل اول نورمال ده، خو تر راتلونکو 2 یا 3 میاشتو انشاءالله تعالی زموږ تاسې مشکلات یو 80% حلېږي. د هغه څخه بعد د وارداتي لاین او د کجکي هغه ته منتظر اوسو. دغه هغه موجوده حالت دی د پروژې هغه دی. د دانې جام چې دی هغه د ای جی بي د اسیا په مرکزي بانک سره دی، سروېګانې تکمیل شوي دي، پرنسپل یې زموږ په لاس کې نه دی. کله به ډېر شروع په دې خبره نه. د کندهار د ځوانانو، مدني فعالانو او اوسیدونکو څخه تازه یوې جوړې شوې ټولنې ویلي چې له دې وروسته به د کندهار د ستونزو د هواري لپاره له چارواکو سره حساب کتاب کوي او ورڅخه به د فساد د موادو په اړه سپیناوی غواړي.